بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې په کیپ کټ کې پښتو لیکل وکړو؟ نو دې لپاره راځو کیپ کټ اپلیکیشن اوپن کوو. کله چې دا اوپن کو سره راځو په نیو پروجیکټ باندې کلیک کوو او یو ویډیو راخلو. را به شو یو ویډیو به راواخلو، اډ به کوو. زه غواړم په دې کې اوس پښتو لیکل کوم، نو ډایرکټ دلته موږ پښتو لیکل نشو کولی. دې لپاره به راشو، دلته یو اپلیکیشن دی ما سره د پښتو لیکلو لپاره، پکسل لیب ایکسټرا. دا اوپن کوم او کله چې دا اوپن کو نو راځو دې کې خپل یو ډیزاین جوړو. مثال زه راځم د دې بیکګراوند ته دلته چې دی یو کلر پکې اچو، داسې دغه لیکل چې دا زه ختموم تنې دا مو ختم کړه. اوس به راشو دلته لیکل به پکې وکړو. لیکل به دلته وکړو، را به شو دلته ټکس به راواخلو، لیکنه تغیرولو باندې به کلیک وکړو. مثال زه دلته خپل نوم ذکر کوم پکې، دا به اوکې کړو. دا به دلته راوړو، لږ به ډیزاین ورته جوړ کړو، سایز به زیات کړو. راځو سایز مې زیات کړ. همدارنګه را به شو د دې کلر ته، فرضاً زه غواړم چې دې ته کلر دا ورکړم او را به شو بولډ به یې کړو. همدارنګه چې دې ځای نه زه غواړم چې دا ډیزاین سټایل ورکړو. که فنټ سټایلونه تغیروئ، دې کې فنټ سټایلز هم موجود دي. دلته تاسې راځئ فنټ ته، دغه لیکنې دې باندې کلیک کوئ. دلته مثال زه غواړم فرضاً چې دې ته دغه فنټ ورکړم، اوکې کوئ. دا فنټ. اوس راځو یو خو د دې عکس سایز کموو. مثال زه غواړم سایز به ورته بیخي د دغه انتخاب کړو. اوکې. همدارنګه چې دی اوس به راشو خالي صفحه به کلیک کړو، دا بیکګراوند به یې ختم کړو د دې عکس. اوس راځو سیف باندې کلیک کوو. دلته راځو دا سیف کوو. عکس ثبتول باندې کلیک کوو، په ګالري کې ثبتول. همدارنګه دغه لیکنه زه تغییروم، لږ لیکل پکې نور کوم. تغییرولو ته راځو. فرضاً زه لیکم چې زموږ یوټیوب AF سمارټ ټیکنالوژي چینل سبسکرایب کړئ. دا لیکل مې وکړه، دا به لږ برابر کړو. او اوکې به کړو. لږ به ورته سایز هم کم کړو. دلته به راشو سایز ته، سایز به یې کم کړو. همدارنګه دغه فاصله چې کومه جګه دلته به راشو، فاصله دا به کم کړو ورته. سایز به یې لږ نور هم کم کړو. سایز مو چې کم کړ، را به شو لږ به فاصله زیاته کړو داسې. او همدارنګه دا به داسې منځ کې واخلو چې برابر شي. اوس راځو د دې کلر هم چینجوو، رنګ ته راځو، رنګ یې تغییروو. مثال زه غواړم چې تور رنګ ورکړم، اوکې که دې ځای نه. اوس دا هم سیف کوو، سیف ته ځو، دا لیکل هم سیف کوو. نو دغه دوه عکسونه چې دی
دا مو برابر کړه، سیف عکس ثبتول او په ګالري کې ثبتول. اوس دا زه کلوز کوم، نور دې سره زموږ کار نشته. بیرته راځو کیپ کټ ته. کیپ کټ کې غواړم چې دغه دواړه لیکل مو چې وکړه، پښتو لیکل، دا کیپ کټ ته راوړو، ویډیو باندې لګوو. نو را به شو اورلی باندې به کلیک وکړئ تاسې، اورلی دې باندې مو چې کلیک وکړ، اډ اورلی به کلیک کړئ. بیا به راشئ دلته فوټوز به کلیک کړئ، خپل ګالري نه چې کوم دغه دی هغه به راواخلئ. زه غواړم دا عکس راواخلم، اډ باندې کلیک وکړئ، دا مو راواخیست. اوس دا دلته موږ سره موجود دی. زه غواړم چې دې ته یو انیمیشن هم ورکړم. تاسې به راشئ دلته انیمیشن باندې به کلیک وکړئ، انیمیشن ته راشئ، دې باندې به کلیک وکړئ. دلته موږ سره تیار انیمیشن آنلاین موجود دی. زه غواړم مثال دې ته دا انیمیشن ورکړم یا دا، یا دلته نور مختلف قسمه موجود دي. تاسې کولی شئ دا انیمیشن ورکړئ، دا ډیوریشن هم ورته لږ زیاتوئ، ورته داسې ورو به راځي. بسم الله الرحمن. همدارنګه دا مو راواخیست. زه اوس ځم دا بل عکس هم راخلم د ټکس، را به شو بیک به ووهو، اډ اورلی ته به راشو. دې ته چې رالو را به شو دغه اولنی عکس دی، دا به اډ کړو. کله مو چې اډ کړ دا هم موږ سره راغی. که دې ته سایز لږ زیاتوئ داسې کولی شئ چې زیات یې کړئ. اوس دې ته راځو، دې ته هم انیمیشن ورکوو. دلته به راشو انیمیشن باندې به کلیک وکړو. انیمیشن باندې چې کلیک وکړو، دې ځای نه به یو انیمیشن ورته تاسې انتخاب کړئ. مثال زه غواړم فرضاً دا انیمیشن، یا کوم انیمیشن چې ستاسې خوښېږي، لږ یې که دغه ورته زیات کړئ. نن راځو ګورئ. اوس که چېرته راشو دې ځای نه ویډیو سر نه پلی کړو، دغه ټکس موږ سره برابر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو بیټ لیکر باندې کار کوو چې څنګه کول. نو په دې طریقه تاسې کولی شئ چې په کیپ کټ کې پښتو لیکل وکړئ، او دغه پکسل لیب چې کوم اپلیکیشن دی، د دې لینک به زه تاسې ته د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم، تاسې به یې ډاونلوډ کړئ او په دې طریقه په کیپ کټ کې پښتو لیکل تاسې کولی شئ.